Hello guys, welcome to my channel. Please subscribe my channel and hit the bell icon for more interesting, entertaining and informative videos. And also like, share and بسم comment. الله الرحمن الرحیم. نننی درس کې وایو څنګه کولی شو بغیر د ډیټا د لوز کولو نه چې زموږ ډیټا خراب شي یا ختم شي پارټیشن څنګه کولی شو. یو خو پارټیشن د انسټالیشن دوران کې مونږ کوو چې د هغه په ترو باندې زموږ کمپیوټر کې چې څومره ډیټا وي هغه له منځه ځي پارټیشن سره. پارټیشن ویلی شي حصه کول، برخې کول، مطلب دغه هارډ ډیسک مونږ په حصو باندې یا په برخو باندې ویشو، دې ته ویلی شي پارټیشن. تاسو ګورئ زه کمپیوټر خلاصوم، دیکھئ په دې کې موږ سره دوه ډرایو دي، دوه پارټیشنه په دې کې شوي دي، یو سی ډرایو دی او بل موږ سره ای ډرایو دی. په دې کې دوه پارټیشنه شوي. زه غواړم چې زه یو بل ډرایو ځان ته جوړ کړم، د لس جی بی ډرایو ځان ته بل جوړ کړم په دې ځای کې. نو زه پارټیشن کوم. نو که چېرته تاسو هغه د انسټالیشن پارټیشن د سی ډي په ترو باندې یا د یو اس بي په ترو باندې کوئ، نو هغه سره ستاسو د ډي ډرایو یا سی ډرایو کې چې څومره ډیټا ده هغه ټول له منځه ځي. یا بعضې وخت کې موږ سره د خارج نه یو کمپیوټر راشي هغه کې صرف یو سی ډرایو وي، ته غواړې چې هغه کې डी ड्राइव هم جوړ کی، یو بل ډرایو ورکې جوړ کی بغیر لدی نه چې هغه کې اوریجنل وینډو می. که چېرته د انسټالیشن کې پارټیشن کې نو هغه وینډو تاسو سره له منځه ځي، ته وایې چې هغه اوریجنل وینډو ما سره له منځه لاړ نه شي، صرف یو ډرایو ما سره جوړ شي، ډي په نامه باندې یو ډرایو را سره جوړ شي چې هغه کې زه خپله ډیټا اچوم. نو دې دپاره به تاسو راشي په کمپیوټر به رایټ کلیک کوئ، دس پي سي باندې منیج ته به راشي، دا به یس کوئ او دې کې به تاسو ډیسک مینجمنټ ته لاړ شئ. ډیسک مینجمنټ دلته ګورئ دغه درې ډرایو دلته ښایي موږ سره، خو دغه سیسټم ریزرو، دغه سیسټم ځان دپاره 350 MB سپیس اخلي. دا موږ سره ډرایو نه دی، یو سی دی او بل موږ سره ای دی. زه غواړم د ای نه څه سپیس واخلم، یو بل ډرایو جوړ کړم. نو په دې به تاسو رایټ کلیک کوئ. چې رایټ کلیک کوئ دلته به راشئ تاسو شرینک والیم ته، شرینک والیم باندې به کلیک کوئ. دې کې تا ته هغه ټول سپیس درکوي، خو ام بي کې چې دغه بل دغه دومره سپیس تاسو سره فری دی په دغه ډرایو کې. ته څومره سپیس دغه نوي ډرایو ته ورکوي. زه یم چې مثال زه 10 GB جوړوم، نو څو به ورکوم 10,000، ځکه موږ سره دلته حساب چې دی په ام بي کې دی ښکاري دلته. نو تاسو به 10 نه لیکئ دلته، بیا 10 ام بي دغه سره جوړېږي که نه، 10,000 چې ولیکئ تاسو نو موږ سره، ځکه یو زر څلېرویشت ام بي چې دی موږ سره هغه 1 GB کېږي، هغه څلېرویشت یې لرې کوئ چې حساب برابر شي. نو یو زرو باندې چې حساب کوئ نو دلته به تاسو ورکوئ 10,000، ځکه دا 10 GB ډرایو زه جوړوم. بس دا به شرینک باندې به کلیک کوئ، دا دی موږ سره جوړ شو. خو دلته لیکلي ورته انالوکیټډ نه مطلب دا دی چې دا اوسه پورې لا ډرایو نه دی، دا سپیس همداسې پروت دی. که غواړئ چې دې نه ډرایو جوړ کړئ نو په دې به رایټ کلیک کوئ. ګورئ که زه کمپیوټر خلاص کړم دلته وینډو ای وهم، نو ما سره هماغه دوه ډرایو دي، صحیح. خو زه به څه کوم، دې باندې به رایټ کلیک کوم او دې نه زه ډرایو جوړوم. نیو سمپل والیم باندې به کلیک کړئ، نیکسټ به کړئ، او دلته به ورته نوم ورکړئ، څه په نامه دا جوړوئ، بس دا ډي صحیح دی. نیکسټ ټیکه او فینش یو، دا ډرایو موږ سره جوړ شو. اوس فارمیټ کېږي لګیا دی، بس جوړ شو. اوس وګورئ کمپیوټر تاسو خلاص کړئ، وینډو ای وهم زه، دا دی موږ سره ډي په نامه باندې ډرایو جوړ شو، تقریبا 10 GB سپیس او دنه هم سپیس واغستو دلته م ورکړو، صحیح شو. نو زه غواړم چې دغه اضافي ډرایو بیرته دې ته ورکړم، دغه سپیس بیرته همدې ډرایو ته واپس ورکړم. نو دې دپاره به تاسو بیا هماغسې راشئ څه ته منیج سر نه یې کوم چې تکرار شي درته. کمپیوټر باندې به رایټ کلیک کوئ، منیج ته به راشئ، منیج کې به تاسو بیا یس په والئ او بیا به تاسو څه وکئ، ډیسک مینجمنټ ته به راشئ. په دې کې هغه ډرایو چې تاسو جوړ کړی په هغه به رایټ کلیک کړي او دا به څه کړي دلته ډیلیټ به یې کړي، ډیلیټ والي هم به والي، یس به یې کړي. چې ډیلیټ دې کړو نو دا موږ سره دغه والي هم ډیلیټ شو، دغه ډرایو موږ سره ډیلیټ شو. چې کله ډیلیټ شو اوس چې په دې رایټ کلیک په دې ای ډرایو باندې کوم ډرایو ته اوس دا سپیس ورکوي، زه هم ای ته ورکوم. نو راشي دلته ته ایکسټینډ وګوره، موږ سره ایکسټینډ والي هم موږ سره انیبل دی، دا دی خو انیبل نه دی موږ سره. صبر که دا له اوسه پورې موږ سره دا سپیس ډیلیټ شوی نه دی. دوباره په دې رایټ کلیک کوم او دا به ډیلیټ پارټیشن به والم، ډیلیټ پارټیشن چې والي بس ختم شو. اوس کله چې دا انالوکیټډ شو اوس بل ته موږ سره هغه ایکسټینډ انیبل شوی. ګوره چې په دې څنګه رایټ کلیک ایکسټینډ به موږ سره څه شي، ایکسټینډ والیم باندې به کلیک کړئ، نیکسټ فینش، دغه ټول سپیس واپس ای ته ورکړو، بیرته ای
هغه سپیس واغسو مطلب هغه ډرایو موږ سره ختم شو تاسو وګورئ اوس دلته هغه بل ډرایو موږ سره ختم شو نو دا بغیر د ډیټا د لوز کولو نه یو نوی ډرایو جوړول